ګرانو لیدونکو سلام، ستړي مشئ. د نن ورځې د څو تازه او مهمو خبرونو ته ښه راغلاست له پښتو غږ نیوز یوټیوب چینل څخه. د افغانستان یو اوثار سلفي دیني عالم مولوي سردار ولي ثاقب په کابل کې وژل شوی دی. د هغه د کورنۍ غړو وویل چې هغه بېګا په خپل کور کې په یو وسلوال برید کې په نښه کړل شوی دی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د مولوي ثاقب د وژل کېدو غبرګون کې ویلي د علماو وژل د هغو مفسدونو عناصرو کار دی چې غواړي مسلمانان په خپل منځ کې سره بدګمانه او په فتنو اخته کړي. ښاغلي مجاهد پر ټویټر لیکلي مسلمانان باید د علماو د وژل کېدو د دسیسې ښکار نه شي. تر اوسه د مولوي سردار ولي ثاقب د وژلو مسؤلیت کومې ډلې یا کوم چا پر غاړه نه دی اخیستی. د ښاغلي مجاهد په وینا شیخ صاحب سردار ولي له اسلامي امارت سره بیعت کړی و. د امارت مخالفت یې بغاوت باله او د فتنهګرو مخالف و. ګرانو لیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو. تر بیا او تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.